حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله جل شانه زما د امت د زړه هغه بد خیالات وسوسې د معاف کړي دي، پاغه باندې گرفت مؤاخذه نشته څو پورې چې پاغه باندې عمل نیوي کړي او یا د ژبې نه استلی نیوي، یعنی ژبه په خوځولې نیوي. دې حدیث روایت بخاری شریف او دارنګ مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو، دې حدیث نه موږ تاسو دا خبره زده کړه، کله کله د سړي زړه کې قسمه قسمه بد خیالات راځي، بدې وسوسې راځي، نو په دې باندې الله جل شانه موږ او تاسو نه نیسي تر هغه وخته پورې چې تا پاغې عمل نه کړی یا د پاغې خوله نه وي خوځولي، غلط خیالات راځي، سوچونه، فکرونه. نو په داسې وخت کې علما فرمایي چې بس فوراً خیال بدلول پکار دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، خپل خیال بدل کا. بد خیالات راځي. مثال دله بیانومه، کله کله سړي سوچ داسې وي چې ځمکه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. اسمانونه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. غرونه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. آخر کې بیدار راشي چې الله نعوذ بالله چا پیدا کړي. په دې وخت کې بس بیا فوراً خپل خیال بدلوه، اعوذ بالله وایه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، او بس خیال بدلوه. نو په دې باندې بیا گرفت نشته، او که دې باندې ته عمل کوي یا په ژبه پې خوځوي نو دا بې ګناه ده. نو صرف په زړه کې خیالات وسوسې راتلل، سوچونه راتلل، نو په سوچ او په خیال باندې په فکر باندې د سړي گرفت نشته، یعنی مؤاخذه پې الله نه کوي، الله پې گرفت نه کوي، سړی پې نه نیسي څو پورې چې پې عمل نه کړی. خو داسې غلط خیالاتو کې فوراً خپل خیال بدلوه، د الله په ذکر کې ځان مصروفوه، اعوذ بالله وایه، خپل سوچ و فکر فوراً بدلوه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.